د انجونو د پوهنتونونو په اړه د ملا یعقوب او سراج الدین حقاني بیړنی ملاقات. دا چې څه پرېکړه کړې جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سراج الدین حقاني او ملا یعقوب د انجونو پوهنتونونو په اړه لیدنه کړې. د کورنۍ چارو وزارت یوې سرچینې ټولنیوز ته ویلي چې نن د ملي دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد او د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقاني د انجونو لپاره د پوهنتونونو او ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه خبرې وکړې. د دغه سرچینې په وینا وروسته له هغې چې د پوهنتونونو او ښوونځیو موضوع ګرمه شوه، د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو سرپرستانو پرېکړه وکړه چې دغه ستونزه حل کړي. سرچینه زیاتوي چې ټاکل شوې ده چې محمد یعقوب مجاهد، سراج الدین حقاني او یو شمېر دیني عالمان کندهار ته ولاړ شي او د اسلامي امارات له مشر سره د ستونزې د حل په موخه خبرې وکړي. بلخ صلاح الدین ایوبي وایي د ښځینه او تحصیل د اسلامي حکومت مسؤلیت دی. صلاح الدین ایوبي چې د ازبک طالبانو یو له مهمو قومندانانو څخه د طالبانو د حکومت مشران مخاطب کړل او ویل چې د انجونو زده کړه د یو اسلامي حکومت دنده ده او د طالبانو پر مشرانو نیوکه وکړه چې د انجونو پر مخ د پوهنتون د دروازې تړلو معنا دا ده چې ځان په اسلام کې له اصحابو څخه غوره ګڼي. ښاغلي ایوبي په خپله هغه مقاله کې چې BBC ته رالیږلې ویلي د یو اسلامي حکومت دنده دا ده چې خپلو خلکو ته د زده کړو لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي، نه دا چې د هغوی پر مخ د زده کړو دروازې وتړي. هغه زیاته کړه چې آیا د اسلام په اړه د اسلامي امارات د مشرانو تفاهم د صحابه کرامو او خلیفه راشدینو له پوهې څخه زیات دی. هغې لیکلي زه دوه خبرې لرم، لومړی خپلو ګرانو خویندو ته او دوهم د اسلامي امارات مشرانو ته. هغه لیکلي ګرانو خویندو، د علم حاصلول یو الهي فرضیه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د علم حاصلول په نارینه او ښځینه فرض دي. البته د الهي حکمونو څارنه هم یو فرض دی چې باید ترسره شي. ښاغلي ایوبي د طالبانو له مشرانو څخه وپوښتل د اسلامي امارات له مشرانو څخه زموږ پوښتنه دا ده چې که د اسلام له نظره د ښځو زده کړه حرامه ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې څو حدیثو کې تعلیم ته هڅولي؟ هغه وویل که زده کړه د شریعت د نظره حرامه وي نو زموږ مور عایشه رضی الله عنها ولې د حدیثو په کثرت کې دریم کس شوه؟ ولې صحابه کرامو د هغې په اړه بې شمېره روایتونه کړي دي؟